Number 1. Hang on. Hang on. انتظار کول یا صبر کوله. لکه موږ وایو چې یوه دقیقه صبر وکړه. Please hang on a minute. Please hang on a minute. Wise. د wise مطلب دی هوښیار یا ډیر پوه. زما مشر یا رئیس ډیر هوښیار ده. My boss is very wise. My boss is very wise. Separate. Separate معنا جدا. کچیرته separate سی بیا ورب ده بیا معنا ده جدا کول. Separate جدا. زما ورور له ما څخه جدا ده یا بیل ده یا جلا ده. My brother is separate from me. My brother is separate from me. Pleasant خوندور. دا یو خوندوره لوبه وه. Oh, it was a pleasant game. Oh, دا ډیره خوندوره لوبه وه. Oh, it was a pleasant game. Spend. Spend. د spend معنی ده مصرفول یا تیرول. تا نن ورځ څومره پیسې مصرف کړلې؟ How much money did you spend today? How much money did you spend today? Except. Except معنا ده قبلول یا منله. ما د انجلۍ هغه ښکلې ښایسته تحفه قبوله کړه یا ومنله. I accepted the girl's very nice gift. I accepted the girl's very nice gift. بل لغات دی familiar. familiar ویل کیږي بلد. هغه له موږ سره ډیر بلد ده. He is very familiar with us. He is very familiar with us. Huge. The huge مطلب ده لوی یا غټ. زما پلار یو لویه لارۍ یا ټرک چلوي. په انګلیش کې به وایو My father drives a huge truck. My father drives a huge truck. Attend. Attend معنی ده ګډون کول برخه اخیستل یا تلله. زه او احمد یو ښوونځي ته ځو. I and Ahmed attend the same school. I and Ahmed attend the same school. د hang مطلب دی زړول. لکه په دیوال باندې یو څه زړول یا د تصویر یا د بل څه دې ته ویل کیږي hang. زما خور زما تصویر دیوال باندې وځړاوه یا را ځوړندې کړه. My sister hung my picture on the wall. My sister hung my picture on the wall. tear سری کوله. د کاغذ پرې کول یا سری کول ډیر اسانه دي. It is easy to tear the paper. It is easy to tear the paper. بل لغات دی single. د single معنی ده یو او single دوهمه معنی ده مجرد تحمل کیږي. زما سره په لاس کې یوه کیلي ده یا زه په خپل لاس کې یوه کیلي لرم.
نو په انګلیش کې به وایو I have a single key in my hand. I have a single key in my hand. Arrange. Arrange معنی دا منظم کول، ترتیبول یا برابرول. مونږ په ښوونځي کې یا په مکتب کې چوکۍ منظم کړلې یا برابر کړلې. We arranged the chairs at school. We arranged the chairs at school. بل لغات ریلیز خوشی کول یا پریښودل. ما د خپلو لاسونو څخه هغه مرغۍ خلاصه کړله یا خوشې کړله یا پریښودله. I released the bird from my hands. I released the bird from my hands. Grab بل کېږي ناڅاپي نیوله یا راشکولو معنی هم لري، لکه له ونې څخه یو مڼه یا یو میوه راشکوي، دې ته هم ویل کېږي. خو د ګریب اصل معنی ده ناڅاپه نیوله. I grabbed his hand. I grabbed his hand. ما د هغه لاس ناڅاپه ونیاوه. far د far مطلب دی ډیر، لري معنی لري. دا لري مزل ده یا له امریکا څخه ترکیې ته ډیر لري مزل ده یا ډیر اوږد مزل ده. It is far going. دا ډیر اوږد مزل ده یا لري مزل ده. From America to Turkey. له امریکا څخه ترکیې ته. بل لغات truth. د truth مطلب دی رښتیا. ما ته رښتیا ووایه، دروغ مه راته وایه. په انګلیش کې به وایو Please tell me the truth. Please tell me the truth. بل لغات encourage. تشویقول یا جرأت ورکول یا هڅول یو څوک. زه به تا همیشه تشویقومه. نو په انګلیش کې به وایو I will always encourage you. I will always encourage you. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.